پخیر راغلی مانسهره پښتو اکیډمي ته. زموږ نوی ویډیو کتل دپاره زموږ یوټیوب چینل لا سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد محسن مانسهره پښتو اکیډمي نه یو نوی ویډیو لیکچر سره حاضر یم. نننۍ ویډیو کې موږ د راحت زغیلي افسانه لور خور غوا میخه چې یو پښتو ادب کې شاهکار افسانه ده د دې خلاصه بیانوم او ورسره مرکزي خیال او د افسانه موږ ته څه سبق راکوي دغه ټول موضوعات باندې دې ویډیو کې خبرې کوم. لور خور غوا میخه افسانه کې مرکزي کردارونه یعنی په دې افسانه کې کوم مرکزي کردارونه دي. دا افسانه لوستل نه پس پنځو کوم چې کردارونه دي هغه ماته مرکزي ښکاري. اولنی دی سربلند خان چې د کلي مشهور شخصیت و او دویم دی د سربلند خان ښځه چې نوم یې افسانې کې نشته یعنی سربلند خان ښځې نوم افسانه کې موږ ته نه ښکاري. او دریم دی سربلند خان زوی چې نوم دی روداد خان چې ځوان زلمی وي. بل دی پلیر خان چې د کلي خانو. پنځم کردار د پلیر خان مشره لور وه چې تعلیم یافته وه مطلب دا چې لیک لوست باندې پوهېده. د دې افسانې خلاصه دا راوځي چې سربلند خان چې په کلي اوسېدلو او ګزاره یې ښه روانه وه. د سربلند خان ښځه خپل زوی رویدان خان د واده فکر کې وه چې اوس یې لسم جماعت امتحان پاس کړو. د واده غم ورله کول پکار دي. په دې ترڅ کې د سربلند خان ښځه د کلي یو ملک پلیر خان کره مخصوصا لاړه چې د پلیر خان نه لور وغواړي. پلیر خان او ښځې یې ورته ها وکړل او ورته یې وویل چې د 100 روپۍ یو کالی ورکړئ او لور په خپل جامو کې درکو او د جمعې ورځ یې د ډولۍ وړلو مقرر کړه. کله چې پلیر خان لور پسې ډولۍ بوتله نو جینۍ مور ورته انکار وکړو او ورته یې وویل چې 800 روپۍ نغدې راوړئ، 10 جریبه ځمکه لور پسې ولیکئ، د 40 روپۍ لوښي ورکړئ، 100 سیره چینی او دړی چای غواړم، دې نه بغیر به مې لور ونه وینې. سربلند خان مجبوره وه د هر څه یې والله پوره کړل خو جینۍ د واده نه پس د پلار کور ونه لیدو او سهار نه تر ماښام به د کور کارونو کې لګیا وه او دې کې هم د صغر او خواښې ترې راضي نه وو ځکه چې د دې جینۍ په کور راوړلو باندې هغوی ډېر قرضدار شوي وو او د دې جینۍ مور غوسه به یې په جینۍ باسوله. افسانې مرکزي خیال یعنی لور خور غوا میخه کوم چې افسانه ده د دې مرکزي خیال څه دی؟ افسانې مرکزي خیال د لور خور د حقوق نه پوره کولو په نقصاناتو مبني دی او موږ ته دا را یادوي چې لور خور هم څه حقوق لري او د هغه ادا کول پکار دي او په لور خور او ساوري کې فرق کول پکار دي. دا د دې افسانې مرکزي خیال دی. د لور خور که غوا میخه افسانه کوم چې دا موږ ته څه سبق راکوي یعنی دا افسانه موږ لوستې ده آیا دا موږ ته څه سبق راکوي؟ دا کیسه دا افسانه موږ ته دا سبق راکوي چې لور خور هم څه حقوق وي او د لور خور په سر پیسې اخیستل ښه کار نه دی. لور خور څه ساوري نه دي او د دوی هم څه حقوق وي. اسلام چې بل کوم حقوق ورکړي دي هغه ورکول پکار دي.